ښه د شاعري تاسو څومره وخت نه کوئ؟ تاسو څومره عمر یې چې تاسو لومبی شعر تاسو ولیکلو؟ سو غالبا اوس 17 یم، نو 15 ایج مې و. مطلب 2 کاله وشو تاسو شاعري کوئ؟ او چې ما یو انټرویو کې ویلي و هغه ټایم کې به ما ډېر فریشر راغلی و، نو ما هغې ته 1 کال یاد کړی. صحیح. او چې زما د شاعرۍ 2 کاله کېږي. لومبی کوم شعر تاسو لیکلی و هغه که تاسو ته یاد وي یا ځان سم لیکلی وي هغه د کتونکو سره شریکه؟ ښه چې لومبنې ما ته یاد دي، او څو شعرونه پکې راته یاد دي چې ما سره ستا چې محبت ختم شو، زما هم تا ته ډېر مینت ختم شو. ستاسو کوڅه کې چې به ناست وم اشنا، شکر دی ما نه دا عادت ختم شو. او هر ځای د ظلم ډیوې بلې شولې، د هر سړي انسانیت ختم شو. موږ ته به خورې ترقي میلو شي، د مشرانو چې عزت ختم شو. او جیب له مې لږې شان پیسې راغلې، نو د هر سړي رانه نفرت ختم شو. مقته ده چې هغې ویل منصوره ستا د غزل ما سره نور د شعر صفت ختم شو. زبردست. دا لومبی شعر نو تاسو؟ او چې دا زما یو بل شعر هم ورته وړې خپل خوند یې کړو. خجی د مرګ په خوله کې یم یاران چرته دي، دا د لستوڼې خاماران چرته دي. بیا یو بې ګناه وجنه شوی د نن، هغه د ځمکې خدایان چرته دي. او چې کم یو وینم خپل ایمان خرڅوي، د شریعت مسلمانان چرته دي. دوی خو کیمرې ته لوپټې په سر کړې چې د شملې غزوانان چرته دي. دوی خو کیمرې ته لوپټې په سر کړې چې د شملې غزوانان چرته دي. هغه حجرې، هغه د زده کړې مکتب، هغه سپینګیري مشران چرته دي. او منصوره دلته کې تامن غواړي، مړه ګلونه په خزان چرته دي. ډېر ښه، زبردست. ډېره مننه. ښه منصور صاحب، تاسو یا کتاب لیکلی دی او یا ستاسو څه اراده شته کتاب به لیکئ؟ دې سره تاسو سوچ کړی دی کله؟ او چې کتاب خو ما سوچ کړی دی، خو دې ټایم کې لا کتاب نه لیکم. انشاءالله شعرونه زیات شي به لیکئ؟ شعرونه زیات شي، بالکل. بیا پکې ښه شعرونه راغونډ کم، نو پای نه به کتاب چاپ کو. صحیح. په شاعرانو کې داسې کوم یو شاعر دی چې تاسو ورسره ډېر ناسته پاسته یو تاسو ډېر زیات خوښ یي؟ شاعران خو زما ټول خوښ دي. او که یو د نور څه خفه شوي؟ شاعران زما ټول خوښ دي. خو بهرحال شاعرانو سره ناسته پاسته کوئ تاسو؟ او جی بالکل شاعرانو سره ناسته پاسته. او د کومه ټولنه چې کېږي لکه څنګه تاسو ته ما خبره وکړه چې شاعران به هلته ناست وو، نو دغه رنګه تاسو خپل شاعران خپلو کې راغونډېږئ؟ او چې زمونږ په کلي مردان کې چې دی نو په رنګ روډ چوک کې یو ټولنه کېږي، پانوس ادبي ټولنه، هغې ته به تلم. خو اوس د ورځو کې لږ وایرل شوی یم، نو دې ټایم کې ما ته فارغه شوی نه یم، نو نه یم تللی. صحیح. اکثر زه ګورم که نه لکه داسې وي تاسو شاعري کوئ که نه، شاعران دغه شانتې وي که نه چې یو بل شعر وګوري، یا فور ایگزامپل مونږ یوټیوبران یو که نه، یو ویډیو وغیره وګوري که نه، هغه ویډیو مطلب مونږ نه خلک کاپي کوي. تاسو نه چا داسې شعر کاپي کړی دی یا تاسو چا نه کاپي کړی دی؟ کاپي کوئ چا نه؟ نه چې زه دومره شاعري نه اورم. اکثر ما ته استادان وایي ته کتابونه وګوره یا داسې شعرونه اوره چې ستا ورسره دغه نورم ښه شي، مطلب ستا نالج نورم اضافه پکې وشي. خو ما داسې شعرونه نه دي اورېدلي، نه مې داسې بوکس کتي دي. صحیح. نو مطلب ځان ځاني خپله شاعري کوئ؟ او جی بالکل. خیر لږ لږ یې اوره. ښه دی انسان داسې نه دی چې هغې نه زده کوي، انسان ته هغې نه سبق میلو شي، مطلب هغې نه بیا نور هم سټرونګ شي انسان. لکه تاسو شاعري کوئ که نه، او بل دا دی چې تاسو شاعري ماشاءالله ډېر زبردسته کوئ. او یو خو کومه شاعري کوئ یره کې مه کوئ. صحیح ده. تاسو شاعري کې ډېر زیات مطلب درد پروت وي. شاعري چې کوي ښه مطلب شاعر سړی چې تاسو وګورئ که نه ډېر داسې بدماشي کې شاعري کوي. او بالکل. او عاجزۍ کې ښه بهرحال لکه عمر تقاضا وي، ستاسو عمر ډېر زیات کم دی. اوس لا تاسو میټرک هغه وکړلو، تاسو داسې څه مطلب غربت پسې څه شاعري لیکلې ده چې د کتونکي م اوري؟ او چې زه به تاسو ته ووایم چې جوړ کړی غریبۍ مې راته شور د کلي منځ کې، ټول لوی واړه کوي راته پیغور د کلي منځ کې. سحر جنازې له پوجتو سترګو راغلو، بیګا چې یې وجلې و خپل رور د کلي منځ کې. و زما نه ترسه یاره دا د کم جرم سزا ده، بس پرېږده دا د کاڼو باران نور د کلي منځ کې. زما نه ترسه یاره دا د کم جرم سزا ده، بس پرېږده دا د کاڼو باران نور د کلي منځ کې. او بخښنه درنه غواړم دا ګریوان مې ښه نه پرېږده، بېوسه یم نه یم ستا د زور د کلي منځ کې. ډېر ښه، ډېره مننه. او هغې ویل منصوره بهر تله را باندې بند شو، لیدلی یم تا سره مې مور د کلي منځ کې. زبردست. داسې نه چې رښتینوي ورسره کتلی؟ تا خو ویل چې ما عشق نه دی کړی،
شعري کې خدا سي ښکاری چې لکه نه چې ما خو انکار نه دی کړی خو ما صرف تاسو ته وایي چې خدا سوچ د معاشرې ته ښکاره کوم نه بالکل ما تاسو ته وایي چې زمونږ په معاشره کې عشق نه مني نو په دې کې ورته یو ګناه وي نو انسان خو د خپلې ګناه اظهار په خپله نشي کولی. صحیح تاسو خو شعري هم کوئ صحیح ده مطلب اوس سره سوشل میډیا هم ټچ کوئ دینه علاوه تاسو څه مطلب خو خیر په حال مطلب تاسو سټډي ختم شو څه کار روزګار کوئ تاسو انکم سورس څه شی دی مطلب کور خرچه څه نه چلی نه چې دې ټایم کې خو زه فارغه یم او زما تره چې نو هغه زمونږ مطلب زما مې ورسره واده کړی دی ها زما په ورکوټ والي باندې صحیح او تر سره تاسو او کار روزګار مطلب هغه کوي او جی بالکل ها زبردسته یو داسې شعر چې تاسو لکه شاعر یو شعر داسې وي چې هغه ډیر زیات زړه ته نږدې شعرونه خو چې څومره وي شاعر ته ګران خپل مطلب بالکل چې وړوکي نه وړوکي شعر ولې نه خو داسې یو شعر چې تاسو ته مطلب ډیر زیات نږدې د کتونکو سره شعر کا ښه جي ما یو نظم ویلی و نظم عنوان دی سیالي په زړه مې پټه یو لمبه تېره شوه په ما د غم یوه شیبه تېره شوه د اختر دویم و په کور کې ناست وم د غریبۍ په سوي اور کې ناست وم چې مې د غوږ له یو اواز راغللو د کټ نه پاسېدم بهر ووتم چې مې نظر شو نو ملګری مې و داسې په ډول او سینګار ولاړو لکه چې ګل وي د شنو پاڼو منځ کې سلام کلام مبارکي مې ورکړه بیا مې تپوس وکړو چې څنګه راغلې راته یې ویل راغلې تا پسې یم منصوره موږ سره چکر له لاړ شه څه په نازړه مې ورته وویل چې ولې نه لاړ به شم څه ګرانه نه ده خو راته ووایه چې چېرته به ځو دلته نږدې به ځو که لرته به ځو ویل یې زه خو به د سوات په چکر د سوات نه پس به بیا کالام ته ووړو په زړه کې پټ غونته کې ویرېدم ویل مې څه وکړم پیسې نشته دی خو بس هغه ته مې ظاهره نه کړه چې زه خفه یم که خوشحاله یم هغه مې ښه په درناوي رخصت کو راغلم مور ته مې کیسه وکړله مور روان یم د سوات په چکر خو غم مې دا دی چې پیسې نشته دی مور مې ویل بچیه غم مه کوه زه به د چا نه درله قرض کړمه خو دا سیالي به پې پوره کړم درله مور مې د کوره په امید ووته په څو کسانو باندې وګرځېده چا ورله هم یوه روپۍ ورنه کړه مور مې خفه غونته کې راغله ماله راته یې ویل چاکرس پیسې را نه کړې بیا هم زما د خوشحالو دپاره ماله یې بار بار تسلي راکوله ویل یې ستا سیالي به هم پوره شي ستا ارمانونه به نیمګړي نه وي په موږ به هم الله خروز راولي دا غریبي خو به ټول عمر نه وي خو ما د ډېر خفګانه هېڅ نه ویل غلی خاموشه هلته کېناستمه په زړه کې پټ ډېر ملامته ومه چې به ملګرو ته اوس څه وایمه په دغه سوچ کې ورډوب شوی ومه چې بیا د ور زنجیر چا ووهلو چې بهر ورغلم ملګري مې و راته یې ویل ولې چکر له نه ځې ما سترګې ښکته کړې ومې ویل چکر له نشم تللی پیسې نشته دی ټولو ملګرو غلي وخاندل خو په دې کې داسې یو ظالم غونته و چې په خوږو خبرو کې د غریبۍ راله پیغور راکړو هغه پیغور لکه د غشي ګزار نیغ مې د زړه په دغه منځ ورغلو زما د مات زړګي د هرې ټوټې غوږ له مې دغه یو اواز راختو زما پوره به هر ارمان شي هر یو دشمن به مې جانان شي که مې دوران کندر ودان شي او د غریبۍ دا کور دوران شي زه د همزولې د سیالۍ ویستلی یم ډېر ښه زبردسته هر یو هغه کې ستاسو غم او درد پروت یا تاسو د غم ولا ډېرې زیاتې د مطلب غزل او شعري کوئ ښه منصور غفاري وروره داسې کوم یو شعر دی چې سوشل میډیا باندې ستاسو اول وایرل شوی او خلکو ډېر زیات خوښ کړی هغې نه تاته پهچان میلاو شوی بالکل نه ما چې تاسو ته کوم غزل نظم ویم دا دی همدغه یو دی او جی بالکل دا ما هم اورېدلی وه ښه جي هغه ټیم هم ډېر زیات خفه کړم اوس هم ډېر زیات خفه کړم ښه جي او بیا کومه ستاسو د لهجه ده ورسره ډېر زبردست لهجه هم ورسره کوئ ښه منصور غفاري صاحب یو بل تپوس درنه کومه تاسو خو شعري الریډي کوئ تاسو ته دا چا آیډیا درکړله چې یاره تاسو په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوئ لکه ډېر شاعران زه ګورم که نه اکثر شعري مطلب مخ هم پکې نه راولي غانو وغیره ته داسې شعري ورکي صرف نوم یې چلی زموږ علاقې والا داسې شاعران دي هغې نوم چلی تاسو ته چا ویل چې یاره میډیا ته راشئ او خپله شاعري په خپله ووایئ زه ما خپله شوق و د بچپن نه زه چې وړوکی وم نو والد صاحب مې یو ریډیو راوړی وه والد صاحب مې الله دې وبخښي وفات شوی دی نو هغه ریډیو مونږ کره کور کې پروت و نو بیا هغه زما مور چې دی نو د نښې په طور باندې زما د والد صاحب نښه وه نو بس هغې کور کې ایښې وه نو هغه چې بیا زه لږ راغړ شوم نو ما به هغه ریډیو ځان ته په خپله یاد لګو 9 سال 10 سال کې وم ریډیو ما لګو نو زما شوق و دې سره ما کور کې به مې اکثر وایي چې زه غټ شم نو زه به هم په ریډیو باندې داسې راځم یا زه به په ټي وي شو به مې وکته نو ما وایي زه به مې یوه ورځ داسې راځم خو دا راته پته نه وه چې مطلب زه به شاعري سټارټ کوم او بیا به د دې په دغه باندې ذریعه باندې زه دومره دغه کېږم مطلب مخکې کېږم صحیح زړه ارمان دې پوره شو او چې زړه الله دې نور هم زړه ارمانونه پوره کړه خو بهرحال دې کتونکو ته یو شعر هم وایو که نه ښه جي او جي د سپینو خلکو تورو زړونو ته حیران پاتې شم د ځینو خلکو د نیتونو ته حیران پاتې شم دومره ړانده دي چې زما غربت بیخي نه ویني زه خو د خپلو ارمانونو ته حیران پاتې شم او دومره ړانده دي چې زما غربت بیخي نه ویني
زه خو د خپلو ارمانونو ته حیران پاتې شم چې د شملې په ځای کې مرې ته لوپټې په سر کې د دې ځوانانو د سرونو ته حیران پاتې شم. زبردست. زړه کې نفرت په خوله د مینې محبت خبرې د چا د خولې خوږو لفظونو ته حیران پاتې شم. او ما ته اوس هم ستا د دروغو وکالت شروع کړي. تا ته حیران شم، ستا خطونو ته حیران پاتې شم. ولاړ وي خدای ته زړه او ذهن کې دنیا یادوي، د بعضې خلکو د منځونو ته حیران پاتې شم. او د یار په یو خندا د یار ټول ستمونه خیر کې منصور ستا د عادتونو ته حیران پاتې شم. زبردست یار، ډېره مننه. حد یې وکړ.